د بې کسۍ زویه، په ما خو دې خوب خواړه آرام کړل، زه دې ړنده شم درپسې زویه. خیر دی مورې، خدای به خیر کړي، پیدا به شي. په ژړا خو چا ورک نه دي موندلي. لورې زړه مې بل بل څه وایي، خدای مه کړه چې په ورور دې څه بله پیښه نه وي سوې. زما زوی خو زما د ړندې سترګې اوښکه ده. او خدایه ته مې عرض ومنې. نه مورې، خدای دې له بدو پیښو وساته. نو څه شو؟ ستا نه خو نه وه چې په خزاله کې ورکه شي. دا یې څویمه ورځ ده چې د مړي او ژوندي دره کې نشته. مور جانې ته مه وارخطا کېږه، هرومرو به مې ورور بیرته راشي. لورې زما زړه لوېدلی دی، زړه مې بده ګوایي راکوي. خدای خبر چې ورور به دې څه شوی وي. لږ ارام وکړه مورې، زړه دې مه غورځوه. زما په فکر چې هرومرو به له کلینیک نه بلې خواته تللی وي، لکه چې ډاکټر هم درته ویلي دي. نه پوهېږم، ته به ولرې چې دی به تښتېدلی وي. مورې ته خو خبره یې چې هغه پوډري دی او له پوډریانو سره ګرځي. ستا خبره سمه ده، خو هغه به څنګه له کلینیکه تللی وي؟ چا کره به تللی وایي پوډري چې بې پوډره شي نو ځنځیرونه شلوي. په خدای که پوهېږم لورې، له ما خو لاره ورکه ده. بل دا چې که خدای ما کړه څه پرې شوي وای نو د مړي خپلوان خو روغتون خبروي او بیا مړی خپلوانو ته سپاري. خدایه ته پر موږ ورحمېږې، زما خوارې خو بله هیله نشته. مورې زړه دې مه غورځوه، خدای به خیر کړي. خدای دې زما بې کسۍ ته وګوري، که خدای ما که څه پرې شوي وي نو خوله به مې له خاورو ډکه شي. تی به یې ووینې، په خپله به راشي. چېرته به د انډیوالانو سره بند پاتې شوی وي. ما خپله بې کسي ژړوي، که مې څوک لرلی اوس به یې لاس نیولی راته راوستلی وای. چپ شه ورکه شه، په کلي کې خو دې غوږونه راته کاڼه کړل، اوس دې په کلینیک کې هم بغارې جوړې کړې دي. اچې ورکه شه. شکر ډاکټر صاحب خو راغی. ډاکټر صاحب سلام. وعلیکم السلام. اکا په خیر راغلی، لکه چې وزه دې ناروغه ده. هو ډاکټر صاحب، دا څو وخته وشو چې دا وزه مې ناروغه ده، نه سم واښه خوري او نه هم چاغېږي. دا دې وژغوني صاحب ټولې توی شوي دي. ته یې تر زنې لاندې یا ژامې لاندې وګوره. دا دی صاحب ومې کتله. د سترګو پردې دې هم وکتلې. ته صبر چې زه یې سمه وګورم. ومې لیده، دې خو ججوره کړې ده او وینه یې کمه ده. دا علامې چې تا وویلې د ځیګر د چینجیو ناروغي ده چې کړېڅۍ هم ورته وایي. ډاکټر صاحب د یعنې د چینجو ناروغۍ یا کړېڅۍ له څه نه پیدا کېږي؟ اکا تاسو دا وزه چیرته سره وایي؟ زه خو ډېرې د ونو پاڼې ورکوم، خو کله کله یې د ویالو په غاړه چې لوی واښه پکې شته هم څروم. اکا په هغو ځایونو کې چې ولاړې اوبه، ډنډونه، لندبل وي، هلته یو ډول حلزون هم ژوند کوي. دا حلزون یو ډول سپین ځګ د وښو د پاسه اچوي. په دې سپین ځګ کې د ځیګر د چینجو تخم وي. کله چې څاروي په دغه ځګ لړل شوي واښه وخوري د کړېڅو یا د ځیګر د چینجو په ناروغي اخته کېږي. نو ډاکټر صاحب څاروي باید د جابو واښه ونه خوري؟ هو، باید احتیاط وشي او سهار ډیر وختي باید څاروي په داسې ځای کې ونه څرول شي، ځکه د دغو واښو له لارې هغه د چینجو تخم چې یادونه مو وکړه د څاروي وجود ته داخليږي او په ځیګر یا ینه کې ځای نیسي او په چینجو بدلیږي او بیا له همغې نه ججوره یا جاغورک پیدا کوي چې دا د ناروغۍ جوته نښه ده. ډاکټر صاحب څه دوایي ورته پکار ده؟ هو، په کال کې باید یو یا دوه واره د مني په آخر یا د پسرلي په پیل کې څاروي ته د چینجو دارو ورکړل شي څو د دغه ناروغۍ مخه ونیول شي، که نه نو څاروی وژني. اوس به دا دوايي درته ولیکم، له دغه دوکانه چې د کلینیک په څنګ کې دی وایخله. یاره ډاکټر صاحب کور دی ودان، زموږ زیاتره څاروي په همدې ناروغۍ مري او په علاج نه پوهېږو. زموږ په کلي او بانډو کې داسې د څارویو ډاکټر هم نشته چې موږ سره مرسته وکړي. ستاسو کلی لرې دی؟ زه د بر کلي یم، که څه هم زموږ کلی دومره لرې نه دی، خو بیا هم که د څارویو ډاکټر ولرو بده به نه وي،
ځکه چې په اوړي کې څاروي غرونو ته بیایو او غرونه له دې ځایه لرې دي. دا خو آسان کار دی. تاسو د خپل کلي سپینګیري په خپل منځ کې مشوره وکړئ. یو سړی چې یو څه ښه او بد وپېژني کلینیک ته یې راولېږئ چې ورته لارښوونه وکړو او د ویترنرۍ د لومړني کارکوونکي په توګه یې وروزو څو وکولی شي له کلیوالو سره د څارویو د تداوۍ په برخه کې مرسته وکړي. خدای دې خیر درکړي ډاکټر صاحب. له هر څه نه دې لا دا خبره ډېره ګټوره ده. ارومرو به دا کار وکړو. بس زمونږ خو دا وظیفه ده چې په دې برخه کې له تاسو سره مرسته وکړو. استاده دا اوتو خو وګوره. اوتو کولو ته تیار دی. سکاره یې سکروټې شوي. ته یې راکه؟ هو بیخي تیار دی. کار دې کوه. ښه استاده. السلام علیکم استاده، څه حال دی؟ وعلیکم سلام. په خیر زلمیه. هر کله راشي. په کور کې خیرات دی؟ کور دی ودان استاده. کارونه څنګه دي؟ زما ورور جانداد یو څه زده کړي او که هسې ورځ اړوي. بیخي ښه شوی. جانداد خو ډېر ښه درځي دی. ډېر ښه ځیرک زلمی دی او ډېر زر یې کار زده کړ. معلومیږي چې ښه شوی دی. ولې نه؟ همدا اوس د تڼیو کاجونه ګنډلی شي، واسکټو ته استر ورکولی شي او درزونه ګنډلی شي. که خدای کول ډېر زر به وړوکی استاد ترې نه جوړ شي. خدای دې خیر درکړي استاده. جانداد ښه فکر لري خو ستا مهرباني هم ورسره زیاته ده. لالا زما استاد ډېر مهربان سړی دی. نه یوازې شاګردانو سره بلکې له هر چا سره خاصه مینه لري. دا زموږ په دوکان دا دومره بیروبار د استاد د مهربانۍ نتیجه ده. زلمی جانه زه چې د جانداد هوښیارتیا ګورم انشاءالله که 4-5 میاشتې د موږ سره کار وکړي بیا کولی شي چې ځان ته دوکان پرانیزي او د استاد په ډول پکې کار وکړي. یاره استاده تا ته خو د خدای جنتونه په نصیب کړي. تا د خدای د بچو له غمه وساتي. تاسې بېغمه اوسئ. جانداد ډېر زیرک هلک دی. که خدای کول ډېر زر به کار زده کړي. نو چې استاد دومره مهربانه وي شاګرد به هرومرو څه یادوي. خدای پاک دې زما استاد سره ډېر عمر ورکړي. ما سره ډېر خواري کوي. بېغمه اوسه زلمی جانه. د اوبو وړل خو یوې خواته دا د کاسو او لوښو وینځل لوی غم دی. څال دی خوی څنګه له ځانه سره غږېږي؟ هسې خورې ما ویل دا د اوبو وړل خو پرېږده چې دا د لوښو وینځل مې ډېره ځوروي. ولې په کور کې نه پاکوي؟ په کور کې اوبه نه وې. له ځانه سره مې راواخیستل. ما ویل اوبه به هم یوسم او دا به هم پرې مینځم. رښتیا خورې مور مې راته وویل چې کاشکې ملالۍ د لیک لوست کورس جوړ کړي. معلومیږي چې د دایګۍ کورس ډېر خوند ورکړی دی. دې کار ته خو مې په نیت کې دی خو وګورو چې څه کېږي. ولې خورې نن څنګه خفه غوندې یې؟ څه خبره خو به نه وي؟ د ژوند ترخې کله کله انسان خفه کي. ارومرو څه خبره خو شته. نن ډېره خفه راته معلومیږي. خپل ورور کریم ته ډېره خفه یم. څو شپې وشوې چې درک یې معلوم نه دی. وی خور جانې خدای دې خیر کړي. سودا مه کوه. چیرته به له انډیوالانو سره تللی وي؟ همداسې معلومیږي ځکه چې غفور هم ورک دی. دواړه یو ځای سره ګرځېدل. تاسو خپلو دوستانو کره پوښتنه نه ده کړې؟ ولې نه؟ خو هلته هم نه و. زما په فکر چې څه خبره ده. د ځنګله د ونو په غلا کې له غفور سره شریک و. اوس په کلي کې دواړه رسوا شوي دي نو ځکه دواړه ورک دي. د ځنګله د ونو غلا خو په ټول کلي کې زلزله پیدا کړه. خو زه په دې نه وم خبره چې ستا ورور کریم هم په دې غلا کې شریک دی. ښه پیرئ زه ډېره خفه په دې یم چې هغه ورځ مې طایره بې ځایه خفه کړه. او که نه اوس چې دواړه یو ځای له کلینیک نه تښتېدلی دي نو له دې نه معلومیږي چې د ځنګله د ونو په غلا کې هم دواړه شریک وو. خو تا یوازې د طایرې په ورور ملامتي واچوله. زه اوس ډېره پښیمانه یم. له طایرې نه باید بخښنه وغواړم. که بخښنه ترې وغواړي دا به ښه کار وشي. زما هم دا نیت دی چې کور ته یې ورشم د لاسه یې کم او بخښنه ترې وغواړم. صبر وکړه غفوره. دروازه ماتوي که خپل سر دې خورې. ټول عمر ورکې. سلام علیکم. وعلیکم. ته څوک یې زویې؟ ما به وپېژنې. رښتیا غفور کور کې شته؟ غفور په ورکه ورځ پیدا دی. هیڅ وخت په کور کې نه وي. اوس هم دا څو شپې وشوې چې لا درکه دی. زما ورسره ضرور کار و.
ودې نه ویل چې ته څوک یې له هغه سره څه کار لرې ترورې زه نورک خان یم ستا خوږ زوم نورک ته یې خدای دې تا هېڅکله زما زوم نه کړې خپله لور به سپو ته واچوم خو تا ته به یې در نه کړم په تللو اوبو پسې بیل مه اخله ترورې ما د خپل کور دیوالونه پاخه کړي اوس یې نه ته ورانولی شې او نه بل څوک دا د شګو دیوالونه به زه په یوه سوک دړې واړې کړم زه لا مړه نه یم زما لور ستا ډولۍ ته نه ده لویه شوې لږ د ماغزه له پښو نه سر ته راوله هغه وخت چې د لور د ولور لوټو ته 14 غوټې اچولې نو ورته خوشحاله وې اوس یې لکه چې کومه بله غوړه ملۍ لیدلې ده مڼۍ مڼۍ به دې کم ما نه له تا ولور غوښته دي او نه دې پیژنم چې په کومه لاره غلې په هماغه لار مخه کړه ځان ناګمانه مه اچوه ستا زوی د یو ډله خلکو په مخ کې ماته د خپلې خور د سمال راکړی دی د کوژدې خوږی هم راکړې ده یو پن لوټونه یې رانه ولور اخیستی دی بس چې خوله به دې کږه شي ته د پوډرو کندو یې تا د کلي او سیمې ډېر ظلمیان پوډریان کړل بدبخته دې کړل او له ژونده دې ویستل زما زوی او زما کورنۍ هم تا د پوډرو سوداګر پسې لاولاهو کړل ګوره یوه پخه خبره درته کړم خو په ټینګه یې واوره ته په پوف پړسېدلې پوقانه ستا په ګېډه کې خبرې نشته تش پوف لاپې دي لاپې نه دي او نه پوف دي زما خبره د کاڼې کرښه ده ته نن شپه له ځانه سره چورت ووهه سر دې ښه خپل ګریوان ته ښکته کړه که زما کوژده دې راته راکړه خو ښه او که نه په وچ زور یې درنه بیایم وپوهېدې بس بس ځه په دې پوف دې خپله مور وبېروه